بیروبار است هیچ وقت رقم بازار نشته بود. بیخی امن و امنیت ده. شکر خدا او سر په یو نوي ډیزاین کې له خیره سره وګورئ. همونه دوستانو الله دې کړي چې ټول رک او روغ اوسېږئ. نو ماشاءالله د اختر ته په شمار څو ورځې پاتې دي. نو د کندوز د چوک د بیا ترمیمولو د بیا جوړولو په حال کې ده. نو ډېر ښه کارونه روان دي او ماشاءالله دومره بیروبار ده نو بیخي زیات بیروبار ده. حتی پیاده ګشت هم پکې نه کېږي یعنې دومره زیات بیروبار ده. د امنیتي ځواکونو چې ده زمونږ په د چوک سر کې موټرونه بند کړي دي رفت و آمد نشته ده پکې. نو ځکه چې د خلکو بیروبار ډېر ده. پیاده خلک هم دلته په رابندي کې اخواته وړاندې رابندي کې هم بند راځي. یا موږ سره به لاړ به سو وګورو. کامرمین صاحب راځه چې اخواته وړاندې وګورو. نو دې خواته پرې هغه واچوه. نو سږکال اختر کې به له خیره د کندوز چوک په یو نوي ډیزاین کې له خیره سره وګورئ. نور اشارې هر څه ورته برابر کړي نوي ګروپان ورته ولګول. نو وړاندې به لاړ شو وړاندې کارونه به مو ګورو. راځئ. ملګرو دوستانو دا خو ګورئ دلته اشارې لګوي ورته اخواته نورې لګولې دي. دا ځای پاتې صرف همدغه یو خواته پاتې دې هم درګرده ورته اشارې لګوي. یعنې د کندوز به له خیره سره په یو نوي ډیزاین کې وي سږکال اختر کې. نو هر څه به تازه وي له خیره. نو دې خواته له موږ سره وګورئ چې دې خوا بیروبار څنګه ده. نو ډېر زیات خلک دي ماشاءالله بیخي سږکال اختر په جم و جوش کې ده. نو وګورو مخته به لاړ شو. نو درنو لیدونکو وګورئ تاسو اخواته بیروبار ته وګورئ. تاسو ته خپله معلومیږي ښه پته چې څومره بیروبار ده څومره ماشاءالله خلک دي په کندوز ولایت کې سږکال. نو ډېر زیات جم و جوش کې دی د اختر. وګورئ د کندوز جم و جوش ته وګوره. نو وړاندې به ولاړ شو څه حال ده پکې. نو بیخي جم و جوش ماشاءالله بیخي ډېر ده. نو موږ کامرمین صاحب به دا زویونه هم درته راولي میوې به راولي وړاندې به ولاړ شو. السلام علیکم. بخیر تکړه قربان دي ژوند دی اوس ان شاء الله خیر راغی. خیر وسی بس انډیواله چای سره هر څه مدد دي. مننه او مهرباني وکړئ. روزه مبارک سره څنګه بس الهي شکر الحمدلله د الله فضل دی. یا الله حکمتونه دي ډیره خاطره شوله. خلک وزن کمی منګه پکې وزن ډیرو ماشاءالله. نو دام دې روزي او برکت باله دا خو بیخي بشکا څنګه د بازار نه څنګه دي الله فضل دی الهي شکر الحمدلله. خدي خدي وخدي باندې جمع جوش څنګه دا بیروبار جوشم کده برابر دی ډیر ماشاءالله خو ته وړاندې د څه لار نشته د سړی پیاده لاړ شي مجبور شه تیار راولو به تیر شو بل لار نشته دی. او دا راته وای چې څنګه د سږکال اختر کې امنیت څنګه ده. د امارت اسلامي نه ډیر خوشاله سو د امنیت نه خدا را شکر ډیر ښه امنیت دی. نو څوک عذابېږي نو سرکونو ته که هر شي ته امنیت ډیر خلک امنیت نیولې تشکر دی خیر دی اوسي
همیشه دې آباد ولري. مننه ژوندی اوسئ. ښه هېوادوالو ته څه پیغام لرې؟ هېوادوالو ته بس خوشحالي غواړو، تن سلامتي، بس نو نور به څه ووایو نو مننه بس الله دې ور بیا دغه جنګونه نور هم ورک کړي، آبادي دې راولي، الهي امین. ټول ملت دې ورسره همدست دي. بالکل مننه خیر اوسئ. الله دې تاسو کاروبار کې برکت واچوي. موږ ته څه خدمت ژوندی اوسئ. سلامت اوسئ. ملګرو سلام کاکا جان، خوب هستی؟ وعلیکم خوب است بخیر هستیم. شکر. زنده باش. نام تا؟ محمد نسیم. محمد نصیب. کاکا جان چطور است امسال بازارا چطور است؟ دم عید هم است. بازارها شکر الحمدلله خوب است. بیره بار است که هیچ وقت رقم بازار نشده بود. ماشاءالله. ما خواله که می آمدیم اینجا پیاده گشتن نمیتونستیم اینقدر بیرون. الحمدلله شکر خدا 50 سال ما رقم بازار ندیده بودیم بخیر. او چطور است نرخ‌های میوه چند است؟ میوه خوش بادام چند است؟ نرخ‌های میوه مثال یک بادام قیمت است، از خاطر که خارج بسیار رفت قیمت است. او قیمت است. بله. تا چند است کیلوی چند است بادام؟ کیلو 300 400 شاروال 400 نرخ بادام قنبری ده. این خوب است، برابر است، مقصد از پارسال قیمت است. خب از پارسال قیمت است امسال دیگه. خب چطور است امنیت چطور است امسال؟ فعلا امنیت چطور است؟ امنیت شکر الحمدلله شب و روز کسی میگه کسی کار نداره. نه خب بسیار خوب بسیار خوب. خب دماغ خدمت باشه. جور باشین خیر خیر بده. زنده باشین کاکا. زنده باشین که وقت دماغ دادین. زنده باشین.
السلام علیکم. و علیکم تا السلام. جور هستی؟ جور هستی. بخیر هستی؟ بخیر باشی. سلامت. خب اسم مبارک چیست؟ عبدالقیوم. عبدالقیوم. بسیار خوب. چطور از بازار چیز؟ والا شکر خدا خوب است. پارسال که امسال ماشاءالله فروشاتش هم خوب است. نفوس هم ماشاءالله زیاد شده. شکر خدا. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب چطور بود رمضان چه رقمی گذشت؟ رمضان شکر خدا تیر شد نفهمیدیم سرش روزه چی رقم گرفتیم چی رقم تیر شد شکر خدا اوه سرد بود هیچ نفهمیدیم سرش. بسیار خوب. چطور است امنیت چطور است امسال؟ والا شکر خدا بسیار امنیتش راضی هستیم شب و روز میگردیم تا نیز کدام مشکلات نامده شکر خدا شب و روز امنیت دلپر میگردیم. خب بسیار خوب برادر بسیار خوب. امسال جمع و جوش بسیار زیاد نیست. ماشاءالله جمع و جوش بسیاره. پارسال که امسال بسیار جمع و جوش است شکر خدا. بسیار خوب. خب عبدالقیوم برادر جان دما چه خدمت؟ قربان با ما کنه خدمت. اگر میوه میبریم ما در خدمت بدیم. والا سلامت باشید. قربان و جیگر. خو درنو لیدونکو د عبدالقیوم ورور خبرې مو هم واورېدلې نو اوس به ځو وړاندې به ځو راځئ له موږ سره. السلام علیکم. کجور هستین؟ بخیر خیرتی است بخیر خیرتی سالمیز بخیر است خیرتی است. به اسم مبارکتان اسم محمد امین یک از باشنده ولایت قندوز باشیم قناتی داریم که کلچه بازنده پولیش میوه خشک و چیزام است. بسیار خوب. کاکا چطور است امسال نرخ‌ها دیگه چطور است؟ امسال فضل خدا خوب بود نرخ‌ها هم یک دو روز میشه کم شکر قیمت شده به خاطر مرابندی و چیزا سگنه نرخ‌ها خوب است فضل خدا امسال شکر کمی بلند شده. چطور است بیروبار ازدحام بسیار زیاد خدا خوب بیروبار خوب چی است امنیت هم فضل خدا خوب است هم یک چند شب میشه نیروی امنیتی آمده در سرای یک ده 12 نفر از طرف شب میجه هستن گزمه میکنن و میگردن هم داخل سرای هم هستن این در خدمت مردم دکاندارا و مشتری هست. بسیار خوب بسیار خوب. امسال نرخ‌های شما چطور است؟ بس کیک خوب است کیک کلچه من کیک هم کلی 70 و پس کیک اول هم 80 است کلچه اول هم 100 است کشمش و نخود و کل چیز هم بهش مناسب است. بسیار خوب بسیار خوب. زنده باشین دما چه خدمت باشه. بخیر باش وقتی چای هم نیست که یک چای ما میاد با افطاری بخیر در خدمت است. سلامت باشین. السلام علیکم ورحمه
وعلیکم السلام جوړ وروره خیرت د طبیعتونه ښه شکر الحمدلله ته څنګه ښه خو ان شاء الله د الله فضل دی د الله احسانونه دي. ښه دا نوم مبارک دی که ووایه لیدونکو ته وګورئ. حامد خان ستانکزی یم د شانټوب خان آباد د ولسوالۍ د شانټوب اوسېدونکی. ډېر ښه ستانکزی صاحب څنګه ده دا سږکال په بازار جمع جوړ څنګه ده؟ ماشاءالله بیخي امن او امنیت ده او ډېر ښه جمع جوش ده او ډېر ښه ښایسته بازارونه دي بس او ډېره ښه فضا ده. د خدای شکر ده له هرې نګاه نه موږ ډېر خوشحاله یو. له امارت اسلامي نه هسې ډېر ښه امنیت تامین کړی او بازارونه مې انشاءالله ښه دي، نرخونه مې انشاءالله ډېر مناسب دي او ډېر په ښه فضا کې قرار لرو انشاءالله. ډېر ښه ماشاءالله. که تاسو راته ووایئ چې سږکال د نرخو بازارونو نرخونه څنګه دي دې په اړه که تاسو موږ سودا اخیستې وي معلومات به لرئ؟ والله سودا مو واخیسته پرون هم سودا مودا وکړله خو انشاءالله نرخونه ښه دي. په ضمن کې یو کشمش او بادام لږ زره کې قیمته سوي دي، نور انشاءالله هېڅ که مشکل نشته ده او سودا همغه شی ده او ډېر ښه بازارونه دي خوندور او ډېر خوشحاله وي انشاءالله. ډېر ښه. روژې مبارکه د څنګه تر دام ګړې را رسولې؟ بس د الله شکر ده ډېره ښه روزه ده او مبارکه میاشت ده، ډېر ښه وخت روان ده او ډېره ښه تېرېږي. نو دغه 2-3 ورځې پاتې خدای وکړي له خیره چې دا هم ډېره په خوشحالۍ او په امن سره تېره شي نو ډېر به خوشحاله وي. ډېر ښه. ما ولیدل چې چوک سر کې بیا ترمیمول د چوک روان دي، کارونه د چوک روان دي. څنګه ده تل نظره سږکال به د اختر کې د چوک فضا څنګه وي؟ د چوک فضا به انشاءالله ډېره لوکسه جوړه وي او کارونه پرې لګیا دي ډېر په شدت سره له خیره. نو شاید دغه سبا بله ورځ ته تکمیله سي او ډېر ښه ښکلی بازار به وي او ډېر ښکلی به جوړ سي انشاءالله. ډېر ښه. او امنیت څنګه ده؟ د امنیت خو نام خدا بیخي امن امنیت ده او د شپې 4 بجې زه راغلم قندوز ته نو ډېر ښه امنیت روان ده او بیخي ولس ته ډاډ ورکوي امارت اسلامي چې بېغمه په آزاده فضا کې خپل ژوند کوي. ډېر ښه. مننه چې موږ ته د وخت راکړې. خیر ستاسې نه هم مننه چې موږ ته هم صاحبه راکړه. مننه. ملګرو دوستانو د ستانکزي صاحب خبرې هم واورېدلې، د بازار په اړه موږ ته لږ زر معلومات هم راکړل. نو بیا به وروسته سره نورې ویډیوګانې هم کوو، له موږ سره اوسېږئ.